د جزا نړیواله محکمې ته د اسلامي امارت غبرګون. امارت وایي د جرمونو نړیواله محکمه د بشري حقونو ځانګړی تفسیر پر ټوله نړۍ نه تحمیلوي. سلام، ستړي مشئ. د نن پلاس چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال لخوا د هیبت الله او د عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه سیاسي هڅول شوې موضوع یادوي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د نورو پریکړو په څیر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې برخې ده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال له لوري د دوو طالب مشرانو د نیولو غوښتنه وغندله. اسلامي امارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې دا د همدې بنسټ د نورو پریکړو په څیر له عادلانه حقوقي بنسټونو بې برخې دوه چلن او سیاسي هڅول شوې موضوع ده. اسلامي امارت په خپله اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان امن دی، شخصي زندانونه، اختطافونه، د قدرت جزیرې او بشر ضد کړنې یې له منځه وړي دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه بنسټ په تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د ملګرو پر جنګي او بشر ضد جرمونو سترګې پټې کړې دي. طالبانو د جرمونو نړیواله محکمې ته خبرداری ورکړی او ویلي دي نوموړی جوړښت دې هڅه نه کوي چې د بشري حقونو یو ځانګړی تفسیر پر ټوله نړۍ تحمیل کړي او د نورې نړۍ د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي. د جرمونو نړیواله محکمې لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ له دې ادارې وغوښتل چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د دې ډلې د سترې محکمې قضیه القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادر کړي. له غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بلې خبري ټولګې ښه وخت ولرئ.